جلبل صاحب لبه د مرغه په روزګار کې یما چې سپوږمۍ لاړه مونږ ترې کډه راوړه کلي کې نه یم په ښار کې یما اوبه په وچو ولو هم راغلي زه خو لا اوس هم انتظار کې یما لکه یکه لوبه په بله وړمه او تا غورځولی په بازار کې یما لکه یکه لوبه په بله وړمه او تا غورځولی په بازار کې یم او که در نصیب نه شومه ښه بدبختي یوه دانه په ټوله نار کې یمه اوس در نظمه کیسه بیا پاتې شوه راته نارې وخي تلوار کې یمه لیوال دې هغه شان له خدایه غواړي لیوال دې هغه شان کتار کې یمه له مودو نه مروره بس دی پرېږده زوروره خلک ځان ورباندې کونکي په یوه نیمه خبره ښه د مینې ډک سړی خو د مینې ناخبره زره فکر در کې نشته ټولو شاته ملګرو ته ډالۍ ښه ذرا فکر در کې نشته مسلمان یې که کافره ستا په غم کې عمر تیر شو بې تعلیم بې هنره زه تا وګټله ښاد شي زما بیله بختوره زه تا وګټله ښاد شي زما بیله بختوره زه غلطي خپله منمه ما غلطي وکړه جانانه زما حسن دغه خال و تا بیخي وکړه جانانه ما به ویلې به کلار شه تا ته عادي وکړه جانانه څومره لویه فیصله دي سمدستي وکړه جانانه څومره لویه فیصله دي سمدستي وکړه جانانه اوس ته چېرته کې ورکه ای زمانه بېدرکه ای زما د زړګي خانه ای زما د زړه ملکه جدایي زغملی نه شي بېرته راشه ونازکه ما دې نښې سنبال کړي دا پانزیب دا د کنجکه ما دې نښې سنبال کړي دا پانزیب دا د کنجکه زه چې زوتي نه ریبار له دې ګډو له کنډکه کډه کوډه دې رانغاړه د لیوال سره خک لکه مونږ نه پاتې د ریباره ستا خواري زمانین ځکه چې سپوږمۍ ترې کډه وکړه مونږ په دې کلي کې سکه چې سپوږمۍ ترې کډه وکړه مونږ په دې کلي کې ډېره مننه کوم الله مشهور هغه لرې ناست ملګري دي هغې ته ډالی دی دا چې زه دې خوا په خوا یم د الفت په مراسم ته د چای زه د چای یم عقیدت په مراسم چې په مخ کې دې ودرېږم ښه پوهېږي چې څه غواړم سراسر په التجا یو مرحمت په مراسم وی په مخ د ځمکه د اخلاص ونې دې تر تازه وي د سوري لاندې جانان سره صحبت لټوم چې د خپل فکر په محور کې محبت رټوم څوک دې راوښیي زه دغه قربانیت لټوم دا وایي چې څوک چې ما ته وایي هغه څوک دی څه دې خیال دی وایم د زړه سر مې دی اشنا هغه لیکوال دی انګار دې را جوړ کړی دی بیا مونږه پې ازمایې ای ښکلیا سنګار دې را جوړ کړی دی بیا مونږه پې ازمایې ای ښکلیا ښکلا کې دې څه ډېر څه راته ښایې او د سترګو پیمانو کې میخانو کې زما زړه کې د سترګو پیمانو کې میخانو کې زما زړه کې سماج کې ثقافت کې په کلتور کې رانمایي دا دوه ملګري چې په مسافرت باندې ځي که نه دا د دې په اعزاز کې دا پروګرام دی دا د دې په درناوي کې دی دا لیکوالان چې زمونږ په بهر ملک کې دي په بهر خاورو کې دي دا زمونږ د دې خاورې زمونږ د دې وطن دا سفیران دي هلته کې دا زمونږ سفیران دي د دې خپل وطن او هلته کې دغه شانتې غونډې به هلته چې دوی لاړ شي دغه شانتې غونډې به هلته کې را جوړوي او مونږ به دوی له هلته کې ځو اظهار کې ستا د حسن د ښایست سندرې وایم زه وایم که څه وایم کله دای کله دای او د زړونو تصرف کې د جذبې راته لمبې کړې توبه توبه ژوندونه د توبو چلونه ښایي او مجبور خلیفګان یو ستا د ښکلو باچایۍ کې ممتاز دولتزی وایم تسلیم په مدعا او په زړونو باندې لیک ده زما ستا هره خبره ای یار شیرین زبانه څه به نوره راته وایې او سینګار دې را جوړ کړی دی بیا مونږه پې ازمایې ای ښکلیا ښکلا کې دې څه ډېر څه راته ښایې دا اعتراف سره